داسې په ډېرو ځایونو کې اوس دا ایوب لالا ناست دی د به پته وي چې په ډېرو ځایونو کې چې چیرې د ترهګري لاړه او بیا ورپسې د ترهګرۍ خلاف جنګ لاړو هلته د هغه ځای هغه مشران چې خلک ورباندې راټولېدل هغوی د خلکو د سیاسي قیادت کولو پر ځای د خلکو د سیاسي نمایندګۍ کولو پر ځای باندې و یو څو تنظیمونو ارګنایزیشن د انجو ارګنایزیشنز ته کښېنستل له هغوی سره یعنی د خلکو منځ ته راتګ د خلکو حجرو ته چې خلک راغونډ خبره ورته وکړي د دې پر ځای باندې په یو ډېر واړه حال کې سیمینارونه چې دي دې ته دوی ترجیح ورکړله دې خلا پیدا کړله دې خل هغه سیاستونو څخه لرې کړل کم سیاستونه چې د دوی دفاع په ډېرو سختو حالاتو کې کړې وه اوس چې کله افغانستان ته دا مسله راغله یوه ګټه چې لکه موږ ما ویل چې د دې ځایي خلکو دوی سره یوه مرسته د دې انټرنیشنل ډسکورس په اون کولو کې چې کړې وه په هغه کې غرض دا و دلته ډېره لویه ویره دا وه او د اسامه افغانستان ته په راتګ دا ویره ډېره زیاته سوې وه چې دا افغانستان په یو عرب کالوني او پاکستاني کالوني باندې بدلېدونکی و دوی دغه مرسته دې دپاره وکړله چې په دې کې شاید چې افغانانو ته یوه لار پیدا سي او دوی له دغه ریجنل لکه ما درته وویل د ریجنل سټیټس پکې خپل رول و هغوی دواړه خواوې کول هلته په انټرنیشنل ډسکورس کې ځان فټ کول او دلته د طالبانو انفلوئنس برقرار ساتل نو دغه هغه د دوی په ذهن کې و په دې خاطر دا که تاسو ته یاد وي ولي خان د 9/11 د پیښې وروسته یو پریس کانفرنس وکړي هغه دا وویل چې دوی ته باید دا دوی چې راځي نو دا باید ورته پته وي یو خو د افغانستان د خپلواکۍ ګارنټي ورکول دویم چې له چا څخه دا خطره رایجه ده له چا څخه دا خطره پیښه ده د هغه مخنیوی کول او دغه پردي خلک چې افغانستان ته راغلي دي دا له دې ځای څخه ایستل دغه بنیادي خبره دا وه خو دغه چې کومو زموږ دغه سیاست چې کومو دغه تحریک چې کومو د باچا خان تحریک د دغه مسلې نشاندهي د 9/11 وروسته نه ده کړې بلکې چې کله دا جنگ په لومبي سر کې راتلو دغه وطن ته په 80مه لسیزه کې نو دغه پارټۍ واضح په څرګنده توګه خپل کام ته وویل چې دا د مسلې حل نه دی دا یو پردی جنگ دی دا بارني قوتونو راوړی جنگ دی او په دې کې به ستاسې خپلواکي ستاسو ټول چې کوم وطني او قامي حیثیت دی دا به له منځه ځخه ځي تاوان به ټول تاسې وړي او ګټې چې دغه به دوی ته رسېږي په داسې وخت کې چې یو داسې مفتي نه و چې هغه د دغه جهاد خلاف کوم چې د روس خلاف روانو د دې خلاف یا د افغانستان خلاف روانو زیاتره د افغانستان خلاف روانو د دې خلاف څه فتوا ورکړي یو مجموعي سپورټ اصل و دې جهاد ته خو د دې خلاف یوازینی ګوند عوامي نیشنل ګوند و چې هغه وویل چې دا جهاد نه دی دا فساد دی او دا په داسې وخت کې وویل چې د عوامي نیشنل ګوند و دې خبرې ته په خپلو پردیو کې د چا تایید اصل نه و په افغانستان کې انقلابي حکومت هغه حکومت په دې جنگ باندې یقین لرلی هغه ویل چې دا به منطقي انجام ته رسول غواړي هغوی د باچا خان خبرې ته غوږ نه دی ایښی پاکستان چې د دې جنگ یوه تر ټولو لویه ټکانه او جبهه وه هغې دغه د باچا خان او ولی خان خبره چې دا په کفر تعبیر کړله دا یې په ملک دشمنۍ باندې تعبیر کړله دا یې ایون په افغانستان دشمنۍ باندې تعبیر کړله دې ته د پخواني سوویت یونین حمایت هم نه واصل دې خبرې ته او دې ته د امریکې حمایت خو کېدای نه سو چې هغه سوی ولی خان به دغه اسلام ته چې د کم چغې په دې وخت کې ویل کېدی د امریکې اسلام ویلی چې دا د امریکې اسلام دی په دې کې چې څومره قیمت دې ګوند پرې کولی سو ادا کولی سو هغه ادا کړي د ګوند له منځه هم خلک وغورځېدل چې نه دا جنګ کول پکار دی هغوی د ولی خان دې خبرې ته غوږ کښې نه شو ولی هغه هم له دې څخه یعنې دا نقصان هم دې ګوند وړی دی او بیا دا ټول 9مه لسیزه په داسې وخت کې چې تا دا دومره لویه خبره کړې دا دومره لوی سیاست کړې او د دا داسې نه کوله چې صرف په یو انټرویو کې کوله د دې دپاره به یې د
په وطن کې دورې کولې خلکو ته بتلل هغه به په دې پوهول چې له دې څخه ځان وګورئ دلته چې څوک د راځي او دا خبره درته کوي چې موږ په افغانستان کې جهاد کوو له دې سره به مرسته نه کوئ دا ته به نه ځئ هغه ته افغانستان ته خو دغه څومره قیمت هم د دې کېدلی سو هغه دوی ادا کړی و خو چې کله دا دغه راغله د 9/11 پس د وار ان ټیرر خبره دلته را رسېدله نو دغه ټول 10 کاله 11 کاله چې دی دا زموږ د ګوند داسې یوازې تېر کړی و چې دلته خو دغه ریاست و دشمن او بل طرف په افغانستان کې هم تقریبا د همدغه دشمن حکمراني وه نو دواړو طرفه ته یو وخت داسې و چې زموږ سترګې به د افغانستان په طرف اوښتې خو دې کې داسې وخت راغی چې زموږ یو طرف ته هم سترګې نه سوې اوښتلی نو دا چې د دې وار ان ټیرر خبره راغله په دې کې ګوند دې ته وکتل چې اوس دا جنګ خو کېږي خامخا دا یو ګلوبل وار شکل دی اوس خپل کړی دی دا به کېږي خامخا موږ په دې کې باید خپلې ګټې خپل مفادات خوندي کړو نو هغوی پکې د خپلې خاورې خپل وطن خبره وکړه او تر دې ځای پورې وکړله چې که دا هر څه کېږي دا باید د افغانانو سره په مشوره باندې وسي د افغانانو په مرضي باندې وسي د پښتنو په مرضي باندې وسي نه چې یو څوک پنجابی یا د پاکستاني ریاست یو بل څوک دوی ګایډ کوي او دوی هغه کار کوي خو دا خبره پر دې ځای ونه درېدله څنګه چې په افغانستان کې دغه د طالبانو خلاف کاروایی یا جنگ روان سو دوی هغه ټول سیټ اپ د افغانستان راوستي د پاکستان په پاکستان کې د پښتنو قبایلي سیمو ته دا به په تاسو کې د ډیرو ملګرو په یاد وي چې څرنګه دغه سیټ اپ دغه نیټورک دوی قبایلي سیمو ته راوړلی اسفندیار خان د ټول ملک د چیرې چې پښتانه میشتو یا چیرې چې د دې ګوند تنظیم و د دې دوره یې وکړله دا ما ته په خپله یاد دي کلاسف الله ته راغلی په جلسه کې وویل چې مخکې چې به زه راتلم زه د دې دپاره راتلم چې د پښتونخوا نوم موږ غواړو ګټلی غواړو موږ کالاباغ ډیم نه منو دا منصوبه باید ختم سي موږ صوبایي خودمختاري غواړو زه به د دې دپاره راتلم خو نن چې زه راغلی یم هغه خبرې پس منظر ته تللي دي زه هغه مطالبې نه کوم هغه خبره نه کوم اوس د پښتنو د بقا مسله ده او هغه وویل چې پرویز مشرف په دنیا کې ګرځي او دوی ډېرې خطرناکې خبرې کوي یوه خبره دا کوي چې القاعده تر طالبانو زیاته خطرناکه ده او دویمه خبره دا کوي چې طالب پښتون دی او پښتون طالب دی یعنی و دنیا ته یا امریکا ته دا تجویز ورکوي چې که ته طالبان ختمول غواړې نو ته پښتانه ختم کړه نو هغه ویل چې زه د دې دپاره راغلی یم چې دا و تاسو ته ووایم چې دا هغه نه دي طالبان چې دي دا د پښتون سوسایټي پیداوار نه دی دا د پاکستاني اسټبلیشمنټ پیداوار دی او زه تاسو ته دا وایم چې کام ټول کام د دې لپاره راپورته نسی نو اسفندیار خان به یو دغه شوول چې دا به اول باجوړ ته راځي بیا به وزیرستان ته راځي بیا به پلاني ځای ته راځي بیا به پلاني ځای ته راځي او خدای د زما خبره دروغ کی خو خدای له بده مرغه خبره دروغ نه کړله هم هغسې وسو خو 3 کاله پس مخکې خو عوامي نېشنل ګوند دا خبره د پښتنو د شعور تر شعوري حده پورې محدوده ساتلې وه تر دې د ساتلې وه چې دا خلک باید راپاسي دا کام او دا خپل ځان وژغوري خو په دې کې داسې وسو د دغه خبرو هغه سزا چې کومه ده دې ته دشمن ډېر انتظار ونه کړي فوراً چې کوم دی د عوامي نېشنل ګوند خلاف عملیات روان سو دا چې روان سو تاسو ته به یاد وي د 2008 الیکشن چې څنګه انتخابي کمپاین شروع سو ANP ټارګټ کړل سول ځکه چې هغه پوهېدل ANP پاپولاریټي مو هغوی ته پته وه او ANP دا خبره د خپل انتخابي منشور حصه ګرځولې وه چې موږ به که په اقتدار کې راغلو موږ به د پښتنو د امن سوال چې دی دا راپورته کړو او دویم چې دا کم نیټورکینګ دی د دهشتګردو سوی دی دا به موږ نه پرېږدو نو هغه ټارګټ کړل سوله دغه جنگ وغځېدی دا داسې وغځېدی چې په قبایلي سیمو ته چې دا کم میلمانه راوستلي ول ګوره سوال دا دی موږ له ازبکستان سره کم بارډر شیر کوو نو موږ له تاجکستان سره کم بارډر شیر کوو نو موږ له چچنیا سره کم بارډر شیر کوو موږ له
سعودي عربیه سره کوم بارډر شیر کوو نو دا ازبک تاجک چچن او عرب لکمې خوا راغلل and where was the state بارډر ساتل خو ستا کار دی دا خو د سټیټ کار دی تا نه دی محفوظ کړی یعنی که موږ دا ومنو چې دا تا نه دی راوستلی که موږ دا ومنو چې دا جنگ ستا نه دی خو دا ناکامي خو ستا ده دا ذمواري خو ستا ده چې دا راغلل دلته د پښتنو دغه ټول وطن د دومره پراخه سیمه ونیوله اما لنډ د دهشتګردو حکومت قایم سو خو دا ذمواري پر ځای ده دی چې امریکا یا بل څوک د پاکستان پر سر واچي بس بیا دا روان سو چې پښتانه چونکې میلمه پال خلک دي هغه د میلمنو قدر کوي دا د پښتنو کلچر دی چې د دشمن هم پناه راوړي دي پناه ورکي دا د کلچر سوال په خپل ځای خبره په خپل ځای ټیک ده خو سټیټ پکې کې چرته پاتې شو سټیټ څه سو کنه زه چې هر کلچر لرم خو د سټیټ پابند دی دا زما کلچر دی زه چاته تلاشي نه ورکوم دا چې موږ په خپله پښتانه څو سره که نه چې سټیټ ځینې وباسې یعنې زه ستا تلاشي اخیستلی شم ته زما اخیستلی شې چا له لاس نه سو وړلی زما کلچر خو دا دی او ته مې پر قدم قدم باندې راکوزوې او هر ځای مې ګورې کلچر خو په سټیټ کې هېڅ معنا نه لري په سټیټ کې څه معنا لري هغه آئین معنا لري کانسټیټیوشن معنا لري د دې کانسټیټیوشن ته دا د فوج ذمواري و چې بارډر سیکیور کړي تا نه سیکیور کړي بیا دا ستاسې ذمواري ده چې د خلکو ژوند سیکیور کړي دا راغلل دا برته دغه کول دوی دا ور پرېښول چې پرېښول تاسې دا وګورئ تاسو به حیران سئ په یو فتوا د یو لیډر په حکم د طالبانو چې په وزیرستان کې بم استعمالیږي هغه لیډر په حکم د هغه مفتي او د هغه کمانډر په حکم باندې په پېښور ویلي کې په سوات کې د عوامي نشنل ګوند خلاف د یو ملګري د یو مشر خلاف هغه بم استعمالیږي زه کله کله وایم وزیرستان باجوړ اورکزۍ هغه کورمه دا او عوامي نشنل ګوند په یو رنګ بمونو ولګېدل د یو کس په ګولې لګېدلې دي د یو قوت په ګولې ولګېدل په یو وخت ولګېدل ځکه دوی پوهېدو چې که دغه ګوند موجود وي دا فعال نو په دې صورت کې هغه کول دغه شی کامیابه کول ممکن نه دی دا ولې دوی په دې وخت کې ډېر زیات زور ولګولی دا په دې چې په دا چې کوم پلان د دهشتګردۍ خلاف هغې کې ورکول سوی تر 2014 پورې دوی دا دغه چې د احساف فوجونه دا په افغانستان کې کمول پالیسي دا وه چې په افغانستان باندې موږ بیا چړایي کوو چې څنګه دا د احساف فوجونه کم سي موږ بالته خیږو خو بدقسمتي یې دا وه چې په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نشنل پارټي حکومت و هغوی که څه هم فوج ورسره مرسته نه کوله هغه یې سکیور کول پټولې دا هم میډیا کې راغلي خبره ده چې ANP دا خبره صرف د پاکستان حکمرانانو یو د پوج نه ده کړې بلکې تر امریکې پورې ورسوله چې کم دهشتګرد ته موږ رسو نیسو هغه دوی سکیور کوي پروټیکټ کوي دا د امریکې امبیسي ته هم یو دا خبره وسوله ویکیلیکس کې دا خبره راغلې ده که نه چې دا خبره خو به هر وخت کوله چې موږ په وفاقي حکومت کې یو اتحادیان یو خو موږ دا سوال له دې حکومت څخه کوو چې تاسو د دهشتګردو حکومت تر څو پورې ساتل غواړئ په قبایلي سیمو کې خو دې سوال ته بچا جواب ویلی دا خبره هم لکه ډېر د پنجاب حکومت ته څو ځله وشوه چې له 3000 څخه واخلې تر 500 پورې پنجابي طالبان په قبایلي سیمو کې میشت دي راځي دا باید تاسې وګرځوئ په دې خبرې ته هم لکه سټیټ دغه نه خو ANP دا قیمت ادا کولی که څه هم ما درته چې د فوج ملګرتیا څه چې دښمني وه خو خپل پولیس هغه پولیس چې څه قامي هغه لرلی او د خپلو کارکنانو په زور باندې د طالبانو نیټورک د دې توان څخه کم څه کم واچولی چې دا په افغانستان باندې بیا ور وخیږي دومره یې وکړل که نه دومره یې کړل چې د دوی چې کم هغه یو ډېر ویزیبل پاپولر انفراسټرکچر و که نه جنډه دفتر دی او هغه دی هغه د ساتلو توان پکې پاته نه سو په دې طالبانو او په دې کې ډېر لوی قیمت ANP ادا کولی او دا مخکې چې ما کومه خبره وکړه هغه 3 ستونزې چې کومې ویل هغه سره ANP مخامخ وه د امریکې په حواله هم لکه داسې په تورو سپین کې خبره نه شوه کولی
نه ممکنه او نه د پاکستاني سټیټ په باره کې په تور او سپین کې خبره کېدلی سوله ځکه چې هغه ځکه نه شوه کېدلی چې پاکستاني فوج له امریکا سره دا معاهده کړې چې زه به دهشتګرد ختموم نو ANP لکه یو چانس دا په دې طور به خامخا ورکولی چې دوی موږ ختمو ANP چې ختمه که دا خو زمواري خو ستا ده دا خو به ختمه خامخا ته او دا یو زه دا هم وایم که د دې دومره لوی تجربې باوجود چې زموږ وسوه چې دا فوجي اپریشنونه څنګه وو د چا خلاف وسو که نن بیا چیرې دا دهشتګرد سر راپورته کوي نو موږ به چا ته رجوع کوو بیا به هم دغه سټیټ ته خبره کېږي خو سټیټ ته دا ویل سوي دي لکه نن دا خلک سوال کوي ANP د فوجي اپریشن حمایت وکړي تاسو هغه وخت شاید نه را یادوئ چې په 2010 کې کوم صورتحال و ANP ته تر ټولو لویه مسله دا په سر پرته و چې یو دنیا ته دا ثابت کړي چې پښتون طالب نه دی دا بل څوک دی نه دا یو ثقافتي فنومنا نه ده بلکې دا یو ریاستي فنومنا ده دا و دنیا ته ثابتول او دلته و پښتون قام ته دا ثابتول چې دا د اسلام دپاره نه جنګېږي دا د خاص سیاسي مقاصدو دپاره جنګېږي دا ډېر ګران کار و او دام باید له ذهنه ونه باسو چې زموږ د ټولنې د یو ډېرې خاصې برخې حمایت دې حاصل و هغه په دې لحاظ چې لکه چې کوم ګوندونه وو مذهبي ګوندونو ټولو د دوی حمایت کولی رایټ وینګ ګوندونو ټولو د دوی حمایت کولی بیانونه پراته تر اوسه پورې لکه د دومره لویه مسله وچلېده د دومره لوی جنګ وسو تر اوسه پورې د دوی د طالبانو د همدردۍ بیانونه راځي دې ته چې کم لوکل ګینګز وو هغه خلک چې خپل قبایلي او ذاتي مسلې دښمنۍ حل کول غوښتې هغه چې ځمکې یې نیول غوښتل غرونه یې نیول غوښتل له فوج څخه یې ټیکې اخیستل غوښتو هغه هم له دې طالبانو له دې سره مرسته کړې ده ملګرتیا یې ورسره کړې ده نو کام ته دا خبره هغه کول چې دا دویم لوی هغه دریم خپل ګوند چې دی دا منظم ساتل ځکه د جنګونو په مخ کې ګوندونه منظم نه ساتل کېږي دا عوامي نشل ګوند یې زه وایم چې سړی حیران شي که نه چې لکه د څومره لوی جنګ سره مخامخ وو د خودکش حملو سره مخامخ وو خو دا ګوند داسې مات نسو چې یوه لویه سل کسان هم په یو ځای ځینې وتلي غلي سوي به خلک یې ځینې به پټ سوي یي خو هغه هم داسې ښکاره څوک نه دی پټ سوی چې داسې موږ هغه ورته ونیسو داسې خلک که سوال دی نن موږ د بشیر بلور اووم تلین لمانځو دې کس سرمایه لرله شهرت یې لرلی وزارت یې لرلی دې ته څه ضرورت و په دې د دې طالبانو مخ ته راتلل چیلنج کول او ځان ورباندې وژل تر دې ځای ورته په خپله یې ویل چې زه دې ته تیار یم زه نور دا نه منم دا خلک دا ولې دا هغه له قام سره چې کم کمیټمنټ دوی په دې پارټۍ کې کړی وو یا له دې پارټۍ سره کړی وو که نه د خپله پارټۍ ژغورل د خپل قام ژغورل د خپل پېښور ژغورل دغه چې کومه واده وه دا عملا پوره کړله او دا داسې پوره کړې ده چې د سټیټ د دې خلکو په حواله چې کوم سوچ وو یا دی یعنی زه په دې خاوره باندې وموژل سولم بیا به دا زما لاس چې کوم دی دا به د دې هغه تاثر به کنفیوز هم کړي ایوارډ ورکه فلانی شی ورکه که نه ځکه دوی خو دومره څه افورډ کولی نه سول افورډ کولی هم نه او دې سره دام په ذهن کې وه چې دلته به مودا اوسي چې خپله صفایي به تر حده پورې وکړو او دویم چې کم خلک زموږ خلاف د ریاست خلاف چې کوم غصه را پیدا کېږي را پارېږي هغه به هم د دوی خلاف هم استعمال نه دغه ټول څه په دې کې شامل وو په عوامي نېشنل ګوند باندې ولې حملې روانې وې عوامي نېشنل ګوند ولې ټارګېټ کړل سو د عوامي نېشنل ګوند ځکه ټارګېټ کړل سو چې دا د خپلې خاورې دې ګوند د خپلې خاورې د ملکیت دعوه کوله که دوی د افغانستان په هکله باندې خپله پالیسي بدله کړې وایه داسې نه وای ساتلې لکه کومه چې د تېرو 40 کلونو د عوامي نېشنل ګوند پالیسي ده چې افغانستان یو خپلواک ریاست دی په دې کې به څوک مداخلت نه کوي نو هېڅ امکان نه لري چې پر عوامي نېشنل ګوند باندې د چا یو پټاخه هم غورځولې وای دا په ډېر لوی قیمت وسو او وڅڅو نن
چې د دې چې ان پی دغه ټول څه کول د ان پی دغه د طالبانو مخالفت مزاحمت ته رائټ وینګ پولیټیکل پارټیز ریاستي میډیا او ریاستي دانشورانو د امریکای د ایجنډې نوم ورکړی چې دا دوی د امریکای ایجنډا پر مخ بیایي او همدغه ګوندونو لکه جماعت اسلامي او تحریک انصاف دی ودغه مزاحمت ته ودغه قومي مزاحمت ته د اسټابلیشمنت یا د فوج د ملګرتیا نوم ورکړي دا په خاص ځایونو سرکلونو کې به دا خبره خوروله چې دا د فوج لپاره د سوات اپریشن د اپریشن مثال د سوات په اپریشن کې عوامي نشنل ګوند تر دې ځای پورې یعنی مکمل تور ګټه کړې ده اوس که څوک وایي چې سوات آزاد نه کړي نو صرف سوات غلام نه دی داسې ټول پښتون وطن غلام دی دا به یې نه کړی نور هر څه چې دي دا لکه هغه د طالبانو د دهشتګردو چې کوم یو دوزخي ماحول هغه ټول ختم کړی خو دا خبره په خاص سرکلونو کې روانه وه د پښتنو غوږونو ته ورسول سوله او نن دغه ټول چې د رائټ وینګ کمی ګنګوسې او کمی پروپاګاندا وي هغه نن زموږ ځینو کامپرستو خلکو هغه اکوموډیټ کړي دي دا نن د ای ان پی خلاف باقاعده بیانیه چې دوی لکه ما نن یو هغه لیکلی و دا موږ ډېر لیکلي په مضامین مو لیکلي په دې باندې چې ای ان پی د اپریشن حمایت وکړي سوال دا دی د اپریشن مخالفت چا وکړي یعنې چې د اپریشن حمایت وکړي د مطلب د فوج ملګري شو که نه د اپریشن مخالفت چا وکړي جماعت اسلامي او تحریک انصاف نو دا دوه ګوندونه به یې خلاف دي د فوج که نه نو دا ای ان پی د فوج په سټیټ کې دننه په ماډرن سټیټ کې دننه زه به دارنګه چې هره مسله راځي په دې کې به زه سټیټ ته وایم چې ته به دا ختمه یې دا ما درته ویل چې دا 10 کاله مخکې هم کول پکارو بیا چې دا دومره لویه تجربه وسوله له دې وروسته به هم زه دغسې کوم خو چې په کوم ځای کې دوی د پښتنو سره دښمني کړې ده دو نمبري کړې ده د مثال په تور ده د ګوډ اینډ بیډ طالبان خبره د صرف ای ان پی دا چې دا تر هر ځای پورې رسولي د ای ان پی بغیر بل چا دا خبره نه ده کړې دا ای ان پی ویل چې فوج چې کوم دی دا په طالبانو کې فرق کوي دا ګوډ او بیډ څه شی و ګوډ هغه و چې اوس هم فعال و او د ریاست ګټې چې دی دا یې خوندي کولې بیډ طالبان هغه و چې هغه هسې پکې ورګډ سوي وو هغو ته دغه درک نه ورکوله هغه یې ویلي دي یعنې په نورو ټکو عام خلک چې یې ویلي دي که نه دې ته به بیډ طالب چې وخت د طالبانو سره حسام دردي و دا هغه لرل که نه یا هسې بانه ورته جوړه کړي چې دا طالب دی دا خبره ای ان پی کړې ده ما ته اوس هم یاد دی دا اپریشن ضرب اشهرو کې دی د ای ان پی د پالیسي سټیټمنټ راغلی دی چې که په وزیرستان کې ته اپریشن کوې تر وزیرستان له مخه په مورکې کې ضروري دی هلته به هم کوې دویم دا چې کوم آی ډي پیز دي د دې دپاره به پالیسي وکړې دریم بېګناه خلک به پکې دې ته به پکې نقصان نه رسوي ای ان پی څه غیر مشروط حمایت د فوجي اپریشن نه دی کړی خو چې دوی دا ټول جنگ وکړي د ټوله وراني وکړله نن د دې ملبه یوازې د ای ان پی پر سر ولې خلک اچي د ځکه چې ای ان پی دغه طالبانو دغه د ریاست د دفاعي اساسو چې کوم ټولنیزې جرړې دی سوشل روټس چې هغوی اچول غوښتو هغه یې ورول هغه یې ور ختم کړل هغه غوسه چې کومه د ریاست د دې مختلفو کړیو په ذهن کې ده هغه دوی لا اېره کړي هغه لا اوس هم یعنې دوی پوره ریلیز کړي نه ده هغه ریلیز کوي او د دې سزا په 2014 الیکشن کې میلاو شوه چې هغه ته راځي لکه ما حکومت کړی و مثال دوی وایي چې دا ناکامه حکومت و یا دا موست کرپټ حکومت و یا په دې کې دهشتګردي وه نو بیا خو ما انتخاباتو ته پرېږده چې کوم زما مخالف دی هغه به ډېر زیات ووټ میلاو شي او زه به خلکو ته ښکاره سم کام ته به ښکاره سم چې ما ته څوک ووټ نه راکوي یوه نیمه میاشت مخکې ای ان پي له الیکشن کمپین څخه وایستله دماکې ورباندې روانې کړي چې الیکشن ونه کړي په 2018 کې تاسو بیا ولیدل دا د یو څه سزا خو وه ای ان پي چې کوم جرم کړی و د دې قام په حق کې د چا خلاف چې یې کړی و هغه دښمن په دې باندې خبر دی هغه به پوهېږي او چې د چا دپاره د هر څه قربان کړل د چا دپاره چې دا دومره لوی قیمت ادا کړي هغه کنفیوز دي په دې حواله باندې او ځکه کنفیوز دي چې هغه په داسې دور کې ژوند کوي چې په هغې کې سوشل میډیا ده او ټي وي ده ټي وي سکرین دی په ټي وي سکرین باندې ټوله بیانیه چې د هغه د دې ګوند خلاف روانه ده او چې کومه سوشل میډیا ده سوشل میډیا هم چې کومه ده د دې تر 90% زیاته برخه چې هغه سپانسر دي هغه باندې به هغه نقطه نظر روانه د مارکس
پخوا ویلي دي چې ډومیننٹ نریټیو همیشه د رولینګ کلاس نریټیو وي. نو په سوشل میډیا باندې ډومیننٹ نریټیو چې دا د رولینګ کلاس دی هغه انټي ان پی دی. نو دا خلک له دې څخه متاثر کړي. د دې په مقابله کې دا موږ باید ومنو چې څومره موږ ته پکار و چې دا څه موږ کړي وو دا مو کام ته دا خبره رسولې وه په یو شکل نه شکل خو موږ رسولې ده خو څومره پکار وه هغومره مو نه ده رسولې. دا کمي بهرحال په موږ کې شته کمۍ ځکه شته چې موږ محکوم خلک یو. موږ یو په هغه لحاظ د اقتدار او د دې په لحاظ وګورو یو کمزورې پارټي یو زموږ خلاف ډېر قوتونه لګیا دي. نو دا کمزوري شته او هغه به موږ پخپله باسو. خو په دغه ټول جنګ کې په دې 15 کاله کې نه په دې 40 کاله کې یوازې او یوازې ماته د څوک بل ګوند راوشي غلطي منو ورسره کوتاهي منو هر څه منو په دې 40 کاله کې یوازې د بشیر بلور ګوند د پښتنو سره ولاړ پاتې شوی. داسې ولاړ لکه ما درته وویل چې کم بم پر پښتون د پښتنو پر کلي لګېدلی دی هغه د ANC پر یو مشر او د ANC پر یو کارکون هم لګېدلی دی. تاسو روان سئ له دې پېښور روان سئ تر وزیرستانه پورې داسې ضلع به تاسو ته په مخه در نه سي چې هلته د ANC ضلعي صدر دې خلکو وژلی دی. او بیا روان سه تر سواته پورې تا ته به داسې د ANC په لیډرشپ کې داسې څوک ملاو نه سي چې د هغه پخپله یا یې ورور یا یې وراره یا یې تره دا یې وروژلی نه وي چې جایدادونه یې ور تباه کړي نه وي. دغه ټول قیمت د دې ګوند دپاره د دې قام دپاره دې ګوند ادا کړی دی. دا د بشیر بلور زوی غیر شهید کې بیا نن یې هغه زوی دی هغه ته هم دمکې روانې. مسله څه ده لکه دې خلکو خو د سټیټ خلاف هېڅ داسې اعلان جنګ نه دی کړی بلکې د سټیټ دغه فیملی چې د بشیر بلور فیملی ټوله دا هغه د ANC یو فیډریشنسټ فیس دی. د ډېر هغه د پاکستان په چوکاټ کې بیخي هغه چې په هغه حواله پېژندل کېږي دا هغه خلک دي. دا ولې ټارګېټ دي؟ دا ځکه ټارګېټ دي چې پر دې باندې خلک راغونډېږي. دا خلک و دغه افت ته نه ورکوي د طالبانو د دهشتګردو دوی چې دی هغه تر هغه لاندې دي تر وار لاندې دي. خو د دې په مقابله کې که تاسې وګورئ دا آخري خبره کوم د دې په مقابله کې که تاسې وګورئ ډېر داسې خلک و په دې وطن کې چې دا خبرې به ډېرې په هغه سره کولې تر بشیر بلور تر حاجي غلام احمد بلور تر ارون بلور ډېرې سختې کولې خو هغوی ته چا هېڅ نه وویل ځکه چې دښمن ته پته وه چې دا صاحب په خپله یو کس دی نو د نه خطره څه ده که نه. یعنې په دې باندې ولې چې یو داسې خودکش حملاور چې د لکونو روپۍ د کروڑونو روپۍ خرچه ورباندې راغلي هغه ته د یو داسې چا خلاف استعمال کړي چې هغه له ځانه سره دوم کس هم نه لري نه یې د ملګری کړی. خو بل بشیر بلور دی چې هغه چې ته ووایې بشیر بلور او ANC دا د یو شي دوه نومونه وو دا انټرچینجبل وو په پېښور کې. دا بلور فیملي او ANC د یوه حقیقت دوه نومونه دي. دا ټارګېټ کول دا له منځه وړل هغه د پښتنو د ټولنې چې کومه مرکزه وه هغه ماتولو د پښتون قام او د پښتني ټولنې د نیوکلیس ماتولو دپاره د عوامي نیشنل ګوند ایډیالوژیکل او ارګنایزیشنل نیوکلیس چې دی هغه په نښه شو. د دوی په نظریاتي توګه بلیک میل کول او دوی په جسماني توګه له قام څخه ایستل چې دا په دغه وار ان ټیرر او په ټیرریزم کې پالیسي وه. خو نقصان وسو نقصان دې پارټۍ واخیستلی یو کار وسو او د ساحل صاحب خبره ده چې شمې مو جامونه کړل په ټول محفل مو وویشل شمې مو جامونه کړل په ټول محفل مو وویشل عام مو کړل په خلکو کې د فکر د لمبو شراب. ډېره مننه.